دا حضرت پیر سباق بابا جی نور الله تعالی مرقده قول مبارک ته چې د شیخ او مرشد محبت او شفقت د خپل مرید سره د پلار د مینی او شفقت نسل چند زیاتی. بابا جی مبارک فرمایي چې په سلوک کې ترقی په درې سيزونو سره راځي، په ذکر، مراقبه او رابطه. اوس کله سالک ذکر او د مراقبه عمل کم همي، خو چې د خپل شیخ او مرشد سره مسلسل پر رابطه کې نو دی بیا ترقی کوي. او اوس خاص کوم د مختصر نعتخانه لپاره حافظ سہیل احمد سادی صاحب ته چې هغه راشي مختصر نعتخانی وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اچ جانانا مددی درست دنیا مردے وی زکا وایما چی قسمت می منور دے نو دا پورزو किरणाई द रुख सादा दवल्ले जुल्फो इश्को बांधे असर दे दाखाई साई द दुनिया वाला खेरात غمازان می دخبل یا نلری باسینو پہر زیبان دی خور کڑے لخ کر دے زاد بلے مدرسی پترف نظما ویچی ترسو
ورش یار پغاړ د کوثر دے ډیر پا ادبی لا گوادا د نبی کله دے نظر دکھتا کتوڑا د ہاشمی کله دے ډیر پا ادبی لا گوادا د نبی کله دے نظر دکھتا کتوڑا د ہاشمی کله دے زار نظر دکھتا کتوڑا د ہاشمی کله دے او کړي مرز پګمای احترام هم فرختي د اسمان کړي مرز پګمای احترام هم فرختي د اسمان او په الله ګران دے داد هاغا قریشی کله دے نظر دکھتا کتوڑا د ہاشمی کله دے زار نظر دکھتا کتوڑا د ہاشمی کله دے وروح پاکی شیدے پرسکون داسی زیبا مقام دے روح پاکی شیدے پرسکون داسی زیبا مقام دے یا پا ادب گرزا داد داسی عربی کله دے نظر دکھتا کتوڑا د ہاشمی کله دے زار نظر دکھتا کتوڑا د ہاشمی کله دے ورځ د محشر پا شفاعت چی حساب شی شورو ورځ د محشر پا شفاعت چی حساب شی شورو ورځ د محشر پا شفاعت چی حساب شی شورو وداهم دهاغا محمد بالآمنی کله دے نظر دکھتا کتوڑا د ہاشمی کله دے نظر